سلام تاسو ته او ستاسو د پروګرام ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د مور او پلار خپلمنځي شخړې په ماشومانو باندې څومره اغیزه لري او څنګه اغیزه لري او څنګه یې مخنیوی کړای شو. دا مهم مسایل دي، ټولنیز مسایل دي چې باید لااقل ورته توجه وشي. د مور او پلار خپلمنځي شخړې په یو ماشوم باندې یا د هغوی په ماشوم او په کورنۍ ډېرې بد حسرات لري چې حسرات یې حتی ټول عمر په ماشوم کې پاتې کېږي. بالخصوص هغه عقدې چې ماشوم اخلي، که پلار یې جنګ کوي نو هغه ماشوم یې د نارینه جنس څخه ډېره یعنې بدې راځي او کرکه پیدا کوي. که مور یې جنګ کوي له ښځینه جنس څخه به یعنې کرکه به یې راځي او په راتلونکي کې به له هغه جنس سره ښې اړیکې یا ښه برخورد نشي کولی په ټولنه کې او همیشه به یو عقدهمند شخصیت ورته واوسي. نو دغه خپلمنځي شخړې او اختلافات په ټوله کې د ماشوم په روزنه، د ماشوم په راتلونکي شخصیت، دا چې ماشوم په راتلونکي په کومو رواني ستونزو به اخته شي او نه به شي، په دې ټولو باندې تاثیرات لري. د هغه په پرمختګ، د هغه په تحصیل، د هغه په راتلونکي ژوند یعنې کار کول، بالخصوص مثلا د هغه په خپل ټولنیز ژوند چې هغه به واده کوي او خپله به یو پلار وي یا خپله به یو مور وي، په دې باندې ډېر زیات تاثیر لري. دا یو عادي مسله نه ده مثلا چې مور او پلار کور کې جنګ وکړو او تیر شو، مور او پلار یې دونه عادي وګڼي. دا ماشوم زده کوي او دا د ده په ناخودآګاه کې تر ټول عمره پاتې کېږي. کله چې دی پلار کېږي دا عقدې به خالي کوي، دی به له خپلې ښځې سره جنګ کوي او که به یې نه کوي مثلا خپل اولاد سره به څنګه برخورد کوي. دا ټول هغه تاثیرات دي چې په ماشومتوب کې له ده سره څنګه برخورد شوی، د ده مور او پلار په خپل منځ کې څنګه اړیکې لرلې، څنګه برخورد یې کول. که یو پلار یا یوه مور خپل خاوند ته احترام ونه لري یا برعکس پلار خپل میرمنې ته احترام ونه لري، نو هغه ماشوم دغه زده کوي چې په راتلونکي کې مثلا خپلې میرمنې ته احترام ونه لري یا برعکس هغه ټول ښځینه قشر ته احترام نه ولري. که یو پلار همیشه په کور کې دا ووایي چې مثلا ښځه ضعیفه ده یا ښځه ناقص العقله ده، ښځه نشي کولی، بالاخره په هغه ماشوم کې دا ثبتېږي چې ښځه ناقص العقله ده او له ښځې سره باید مشوره ونه کړل شي. ښځه یعنې د احترام وړ شخصیت نه ده. نو هغه په ټولنې ته چې کله وځي، کار کوي یا خپله واده کوي یا پوهنتون کې وي، دغه ښځه یې په مقابل کې یو ضعیف شخصیت معرفي کېږي او نشي کولی له ښځې سره هغه سالمې اړیکې چې باید یې ولري هغه ټینګې کړي. نو دغه اختلافات، کورني اختلافات په ماشوم ډېر اغیزه کوي. دا چې وایي چې مثلا د ماشوم مخکې د مور او پلار جنګ نه کوي، زه فکر کوم دا له تصور نه یو لرې خبره ده او یوه خیالي خبره ده، هېڅ حقیقت نه لري او دا به حقیقت پیدا نه کړي چې مور او پلار د یو ماشوم تر مخ اختلاف ونه کړي. ښه دا ده چې یو پلار کله کور ته راځي سلام واچوي او میرمنه هم که په هر کار مصروفه ده پورته شي هغه کار پرېږدي، مثلا سلام وکړي یا خپل خاوند ته دغه اصول او احترام چې دي هغه باید پر ځای کړي. که نور څه نه وي د هغه د ماشومانو له خاطره هم باید دغو مسایلو ته زیاتر توجه وکړي چې هغه یې ورنه زده کوي. په لومړي سر کې هغه ماشوم چې مور او پلار یې تل جنګ کوي، خپل منځ کې یو بل ته احترام نه لري، هغه خو به یو متعصبه شخصیت وي. که موږ وګورو په دغه ټولنه کې چې دغه متعصبین ګورو، د دغو ریښې که موږ وپلټو یا تحقیق وکړو، د دغه ریښې به د دوی په ماشومتوب کې پیدا کړو چې مور او پلار یې له یو بل سره تبعیض کولو، د یو بل په مور او پلار باندې توهین کولو چې ستا کورنۍ ښه نه ده او زما کورنۍ ښه ده، یا زما کورنۍ برتري لري ستا کورنۍ نه لري. خو دغه ماشوم دا همدې وخت کې له مور او پلار نه زده کوي. بیا ته ښځه یې ته نشئ کولی او ته نارینه یې ته دا نشئ کولی. دغه په یو بل تهمت کول، یو بل رټل، یو بل کم راوستل ماشوم یې ورنه زده کوي. خو دا به بیا چې ټولنې ته خپله دا ماشوم لاړ، دا به یو تبعیض لرونکی، متعصبه، پرخاشګر، جنګجویه شخصیت راځي طبعا چې همغسې شخصیت به وي. بل دا چې که مور او پلار یې مثلا همیشه کور کې جنګ وکړي، که هغه جلۍ وي مثلا پلار یې همیشه میرمن ووهي، نو هغه په جلۍ ډېر تاثیر کوي چې شاید ځان ته یو ضعیفه
او بې جرأته چې داسې یو کس چې په ځان باور ونه لري ممکن د هر چا غوښتنو ته په اساني سر ټیټ کړي یا د هر چا غوښتنې ومني. دا په نجلۍ ډېر تاثیر کوي چې بې جرأته به وي، خپل حق به ونه غوښتلی شي، ځکه چې دې ته به د همدا په کور کې ښودل شوي چې ښځه ضعیفه ده او ښځه باید که مثلا نارینه وم وهي، که یې وم ټکوي، که یې تحقیر هم کړي، څه ونه وایي. همدا به په کورنۍ کې دې زده کړي وي. نو دا که نجلۍ وي ډېر تاثیر به لري. برعکس دا نه وایم چې په هلکانو به تاثیر نه ولري، په هلکانو هم دغه مسایل ډېر زیات تاثیر لري او تر نجونو څو چندې. ګوره دغه ظلم، زیاتی، ستم دغه په ښځو څوک کوي؟ بل څوک یې نه کوي له سړیانو پرته، یا خپله ښځې پرې کوي. نو هغه ښځې چې عقدې لري یا پخپله په دوی ظلم شوی د هغه په نورو ښځو ظلم کوي. نو په ټوله کې ویلی شم د اکثریت دغه ناخوالې چې دي، دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي، ریښه یې همدلته ده چې مور او پلار خپل منځ کې یو بل ته احترام نه لري، یا ښځه میړه خپل منځ کې یو بل ته احترام نه لري، یا هغه اصول چې باید مراعت کړي هغه نه مراعتوي. په جنګ او دعوو کې یو بل ته دغسې الفاظ کاروي چې هغه ماشومان ورنه زده کوي او بیا هغه د دوی په ناخودآګاه کې ثبتېږي او د ټول عمر لپاره عقده اخلي. همدغه مسایل یادېږي. ګوره وایي که غواړې چې پوه شې چې د یو چا په زړه کې ستا لپاره حقیقت څه دي، نو هغه حقیقت هغه وخت وایي چې کله هغه غوسه شي. تر هغه وخته حقیقت نه درته وایي. حقیقت هغه وخت وایي چې غوسه سي. نو ماشوم هم چې کله مور او پلار یې غوسه وي، د هغو الفاظو ته چې هغوی کاروي، هغه کومې کلمې چې کاروي، هغه کوم کمیانې چې د یو بل بیانوي، دقیق متوجه دي. که چیرې فکر هم وکړو دا کور کې چې جنګ وسي، بیا ماشوم وروسته ډېر پوښتنې لري چې مثلا مورې تاته مې پلار ولې داسې وویل، یا پلاره مور مې ولې داسې وویل، دا مسله څنګه وه. ځکه چې هغه ډېر ورته متوجه وي. موږ په قهر او غوسې په وخت کې هغه الفاظ چې کاروو، هغه کمیانې چې بیانوو، موږ متوجه هغومره نه یو. خو ماشوم هغه نوي کلمات چې تاسو نوي د ماشوم په وخت کې کاروئ ډېر متوجه او ډېر دقت کوي او د هغه په راتلونکي ژوند دغه مسایل ډېر زیات تاثیر لري او د ده راتلونکی شخصیت په همدغه مسایل او همدغه خبرې جوړوي. نو که مور او پلار ماشوم ته وایي چې موږ په خپل منځ کې یو بل ته احترام نه لرو، کنځل کوو، جنګ کوو، خو ته به جنګ نه کوې او ته به چاته غلطه خبره نه کوې، نو دا له توقع نه لرې خبر ده او یعنی حقیقت نه پیدا کوي. او بهتره لاره دا ده چې یو بل ومنو، د یو بل کمیانې کاستیانې ومنو او هغه چې جنګ راځي هغه مسایل په منطقي شکل او په بهتره لاره حل کړو. مشکل باید موجود وي، اما بهتره دا ده چې موږ مشکل ته د حل لاره پیدا کړو او په دې فکر وکړو تل چې دغه ستونزه یا دغه مشکل چې لرو څنګه یې حل کړو. که په دې فکر وکړو، په دې خبرې وکړو، نو دا مشکلات به حل شي. بلکل ډېرې لارې چارې شته چې دغه خپلمنځي اختلافات څنګه حل کړي او څنګه کولی شي دغه اختلافات. خو دا مشکلات راځي، دا طبیعي خبره ده او دا چې رانشي دې ته ګډ ژوند نشو ویلی، خو راځي او دا څنګه حل کړو. ډېر وختونه لري چې دغه ستونزې یا دغه مشکلات حل کړو. داسې هم نه کېږي چې مثلا زه ووایم چې یو پلار د غوسه شي او هغه د دې ته په تمه اوسه چې ماشوم مې ویده شو یا ماشوم مې چېرته ولاړ شو. دا توقع له یو پلار نه لرل په دې ټولنه کې نه یې ورنه لرو او نه امکان هم نه لري. نو بهتره دا ده چې یو پلار چې کله غوسه شو، هغه غوسه دې د یو څو ساعتو لپاره هېره کړي او په نورو مسایلو د فکر وکړي. مثلا دغه دې وسنجوي که ته د اوس د ماشوم خپل مېرمنې باندې غوسه کېږي، د دې عواقب به په د ماشومانو دې څه وي. دا ښځه خو پرېږده چې عواقب به یې څه وي د دې غوسې، په دغه ماشومانو به یې عواقب څه وي. نو بهتره لار دا ده چې یو څو ساعتو د یو څو دقیقو لپاره د هغه ځای پرېږدي پلار، هغه ځای نه دې پورته شي، یو ګیلاس سړې اوبه څښل یا اودس کول. مختلفې لارې چارې لرو چې موږ خپله غوسه کنټرول کړو. خپل اصول لري غوسه هم چې کنټرول یې کړو. مېرمنه هم یوازې سړیان نه دي چې کور کې جنګ کوي. همیشه چې ګورم په کور کې جنجال چې جوړوي هغه مېرمنې دي، خو مېرمنې بیا خپله غوسه هم نشي کنټرولولی او خبرې هم زیاتې کوي. خو بالاخره مېرمنې همداسې پیدا شوي دي چې باید خبرې وکړي. نو سړیانو نه دا توقع کېږي چې لااقل دغه مېرمنې باید واورېدل شي او د دې خبرو ته غوږ ونیول شي. که مېرمنې یو ورځ یا په اونۍ کې یو وخت دوی د ځان لپاره وټاکي چې مثلا 2 وخت کې به موږ ماشومان به له موږ سره نه وي او ما او ته به تفریح کوو،
که په اونۍ کې دغسې یو وخت له ځان لپاره 2 ساعته 3 ساعته وټاکي، زه فکر نه کوم چې هغه میرمن او خاوند به بیا په ډېر بې ارزښته مسایلو باندې له یو بل سره د نورو په مخ کې جنګ وکړي یا ارزښت ورکړي یا خپل وخت ضایع کړي. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې مور او پلار دومره دغه د ماشومانو په روزنه کې بوخت دي چې دغه خپل ګډ ژوند یې هېر کړی ده او دغه 1 ساعت 2 ساعته په اونۍ کې هم دوی خپل ګډ ژوند ته نه اختصاصوي چې څنګه کولی شو زما او ستا دغه ژوند یعنې ښه واوسي یا ما ته هغه خپلې هیلې چې لرو هغو ته ورسو. دونه وخت نه ورکوي، ټول وخت یې صرف کړی ده د خپل کار لپاره، د خپلو شخصي غوښتنو لپاره، یا هم ډېر میندې او مور او پلار دي چې د ماشومانو لپاره یې صرف کړی او وایي چې بس دا ماشوم ده، دا زما اولاد ده او دا زما ژوند ده. نه، که ته غواړې د دې ژوند جوړ کړې نو ته باید لااقل دغه ګډ ژوند دې له خاوند سره ډېر ښه جوړ کړې او څومره چې دې ګډ ژوند له خاوند سره ښه وو هغومره د تا ماشومانو باندې ښه تاثیر لري او د دوی به هم ښه ژوند دي. بل که ډېر اختلافات لري، اوس ارواپوهان شته چې ارواپوهان د دې مسایلو کې تخصص لري او کولی شي هغه مسایل مو ورسره شریک کړي او حل یې کړي. یعنې که دریم کس سره د تاسو مسایل ځینې مسایل د چې نه حلېږي 2 نفره یې حل کړي نو بهتره او غوره لاره دا ده چې ارواپوه ته مراجعه وکړي او هغه مسایل حل کړي، د دې په ځای چې همیشه د ماشوم تر مخ جنګ و جدال یا د نورو په مخ کې د خپل ځان توهینول یا یو مقابل لور ته بې احترامي کول. له دې نه خو دا ښه ده چې یو ارواپوه ته ورشو او یو دریم کس زموږ دغه ستونزه یا مشکلات را حل کړي. پلار له میرمنې سره د کور په کارو کې مګر چې درک کوم چې نه یې شي کولی د باندې کار کوي او ډېر ستړی وي کله چې کور ته راځي، نو دغه لږ مرسته د دې سبب کېږي چې هغه ماشوم یې ورنه زده کړي مهرباني، لطفت او احترام کول مقابل جنس ته زده کړي. نو دغه که څه هم ستونزمنه ده لږ څه، خو بیا هم که پلار په ځان فشار راولي او دا کار وکړي ډېر به ښه وي او د ماشوم لپاره یو ښه الګو کېدلی شي. دا تاثیرات لري. او یو بل ته احترام لرل، یعنی مور او پلار باید خپل منځ کې اول یو بل ته زیات احترام ولري، ښه الفاظ کارول یو بل ته د ماشومانو په راتلونکي او د هغوی په راتلونکي شخصیت ډېر تاثیر لرلی شي. سلامت اوسئ، خوشحاله.